سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د تخار د درقد ولسوالۍ پر شاوخوا سیمو تاجکستاني هوایي ځواکونو نن سهار بمبار کړی دی. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند خلیل اسیر وایي په دې هوایي بریدونو کې چې د 4 چورلکو په وسیله ترسره شوي 6 وسلوال وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. د نوموړي په وینا تېر مازدیګر د درقد ولسوالۍ په قاهریان سیمه کې د وسلوالو قاچاقچیانو او د تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې 2 تاجکستاني سرحدي پولیس وژل شوي وو او د نن سهار بریدونه د هغو د غچ اخیستنې په تړاو ترسره شوي دي. کورنیو چارو وزارت وایي 21 طالبان په غزني کې په تازه عملیاتو کې وژل شوي او 12 نورې ټپیان دي. په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ قرهباغ ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي د ډلې 3 موټر 2 موټرسایکله او یو شمېر وسلې هم له منځه وړل شوي او دغه عملیات همداراز دوام لري. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او د سیمو اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. د بغلان د مرکزي بغلان ولسوالۍ په علاودین سیمه کې د افغان ځواکونو چاڼیز عملیات تېره ورځ پیل او اوس هم په شدت سره دوام لري. د بغلان امنیه قمندان اکرام الدین سرې وایي د دولت وسلوال مخالفین پرته له کوم مقاومته له یادې سیمې په شا شوي او یو شمېر نور کلي هم د دوی له شتونه پاک شوي دي. نوموړی همداراز زیاتوي چې د امنیت ټینګښت په موخه به د علاودین سیمې په مهمو ځایونو کې امنیتي بیزونه هم جوړ کړي. 3 طالبان په پکتیا کې ووژل شول او 3 نورې ټپیان دي. د پکتیا د والي ویاند وایي دغو کسانو ته تېره شپه د ګردیز ښار په چاونۍ سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د نوموړي په وینا په دې هوایي عملیاتو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او په کندوز کې یو کس د امام صاحب د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې د آمریت د یوه کارکوونکي د وژلو او 2 نورو ټپي کولو په تور ونیول شو. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي نورستانی وایي دغه پیښه تېر ماښام په کندوز ښار کې رامنځته شوې او بریدګر چې عبدالکریم نومیږي تر پیښې 100 ساعته وروسته د کندوز ښار د 3مې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوی او خپل جرم یې هم منلی دی. له دې سره سم د هرات پولیسو هم یو بل کس د قتل په تور نیولی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.